د ذکر کوي شیطان ابلیس دا الله تعالی په خپل قدرت سره د اور نه پیدا کړی دی او دا شیطان ابلیس چې دی د 70,000 او یا زره کال د الله عبادت کړی دی او په کوم ځای کې عبادت یې کړی دی وی بره په جنتونو کې سره اسمانونو کې د الله عبادت کړی او د فرشتو په ډله کې سره د الله عبادت یې کړی او دا بعضې خلک وی شیطان د فرشتو استاد تاسو بولیدلی دا دروغ خبره ده کړې شیطان څنګه د فرشتو استاد په د فرشتو استاد نو خو د هغې ډله کې به او د الله تعالی عبادت پسې دې کو بیا د هغې نه پس چې کله الله جل شانه فرشتو ته وویل ای زما فرشتو وی زه یو خپل خلیفه او یو خپل نایب پیدا کوم نو فرشتو وی یا الله مونږ خو د ستا عبادت کو ستا تسبیح کو ستا حمد و ثنا وایو انسان څه لپاره پیدا کی الله وی زه ډېر ښه پوهېږم ای فرشتو تاسو نه پوهېږئ او بېشکه چې الله پاک په هر څه باندې څه دی ښه پوهېږي بیا د هغې نه پس چې شیطان دا خبره واورېدله چې الله پاک خپل یو خلیفه او یو نایب پیدا کوي نو ده په زړه کې څه دی دا خبره واچوله چې دا زه ولې خپل خلیفه او نایب جوړ نه کړم زه به خپل خلیفه او خپل نایب به زه جوړ کړی وی بیا چې کله الله جل شانو په خپل قدرت سره حضرت آدم علیه السلام پیدا کړلو آدم علیه السلام الله تعالی په خپل قدرت سره تیار کړلو روح یې پکې واچولو او د آدم علیه السلام دا بدن چې تیارولو الله تعالی حضرت جبریل علیه السلام ته الله حکم وکړو وی لاړ شه ځمکې ته کوشه او د ځمکې د مختلفو ځایونو نه څه دی لپه لپه خاوره راجمع کړه حضرت جبریل علیه السلام د الله په حکم سره ځمکې ته راکوشو او د دې ځمکې د مختلفو حصو نه څه دی خاوره جمع کړله نو که تاسو خیال کړي څه ځای کې دا ځمکې دا خاوره چې دی دا زیړی څه بلکل توره وي څه سره وي مختلف رنګونه یې د خاورې که نه نو حضرت جبریل علیه السلام د الله په قدرت سره د الله په حکم سره دا خاوره جمع کړله او په وادي نعمان د عرفات په میدان کې وادي نعمان ورته وي هلته دا خاوره جمع شوله د الله په قدرت په باران وشو چې کله دا خاوره ښه خټه شوله بیا الله تعالی په خپل قدرت سره حضرت آدم علیه السلام یې تیار کړلو حضرت آدم علیه السلام یې د خټې نه جوړ کړلو حضرت آدم علیه السلام دا بدن دا جوسه دا پرته وه داسې نور ته پرته وه چې دا اوچه شي نو نور ته پرته وه دا شیطان راغی ابلیس چې ابلیس راغی د حضرت آدم علیه السلام د دې جسد نه د دې بدن نه داسې ګیر چاپېره تو شو وی ښه دا هغه خلیفه دی دا هغه نایب دی چې الله وی زه به خپل خلیفه پیدا کوم نو دا شیطان د دې حضرت آدم علیه السلام د دې بدن نه چې ګیر چاپېره تو شو نو د ویل وی زه به دې دوکه کوم او د ده بچي د ده اولاد سره دا به دوکه کوم مفتی صاحب بویل درس کې مفتی عبدالله شاه صاحب الله دې زندګۍ کې برکت کی وی دا شیطان چې دی وی دا د حضرت آدم علیه السلام په دې سپیمو باندې څه دی داسې دننه شو او د بدن کې وګرځېد د نومه پورې راغی بیا واپس څه دی بیا واپس راووتل وی شیطان وی چې زه د تلو راتلو لارې سرې دا مې پکې صحیح کړلې دی به زه سرې دا به دوکه کوم به بیا د هغې نه پس چې الله جل شانه د حضرت آدم علیه السلام په دې بدن کې په دې جوسه کې روح واچولو بیا الله تعالی حضرت آدم علیه السلام بر اسمانونو ته جنت طرف ته بوتللو او ټولې فرشتې الله جمع کړلې چې فرشتې الله جمع کړې ټولو فرشتو ته الله وی تاسو څه د حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ فرشتې ولاړې وي حضرت آدم علیه السلام یې درولو ټولو فرشتو د الله په حکم سره حضرت آدم علیه السلام د څه سجده وکړله د ابلیس هم په دې کې ولاړو شیطان هم ولاړو خو ده سجده ونه کړله فرشتې ټولې لاړې سجدې له او ابلیس داسې نیغ ولاړو او چې فرشتو څنګه سر راوچت کړو وي چې ویې کتل چې ابلیس خو نیغ ولاړ دی او ده سجده ونه کړله نو فرشتو بیا د الله د شکریا دپاره دویمه سجده بیا وکړله آدم علیه السلام ته چې خدایه ستا شکر دی چې موږ د ستا حکم ومنلو ابلیس ظالم خو د ستا حکم ونه منلو خو خدایه ستا شکر دی چې موږ ستا حکم ومنلو
نو دا څو سجدې شوې لکه دعا. او په مونځ کې په هر رکعت کې څو سجدې دي لکه دا دعا. دا فرشتو دا 2 سجدې کړې وي. الله ته ډېرې خوښې شولې دا 2 سجدې. نو د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د اهم عبادت چې مونځ دی د هغې څه دی عظیم ارکان وګرځول. په کوم مونځ کې چې ته سجده قصدن مدن پرېږدي مونځ دې کېږي لکه نه مونځ دې نه کېږي. سجده څه دی دا په مونځ کې فرض ده. دا سجدې چا کړي دا فرشتو کړي. نو حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله. نو ابلیس داسې نیغ ولاړو. الله ورته سجده دې ولې ونه کړله؟ تا زما تابعداري ولې ونه کړله؟ ابلیس ویل دې خدایا وی دې د خټې نه پیدا کړی دی او زه دې د اور نه پیدا کړم. زه د اور نه پیدا کړم، زه خو د ده نه بهتر یم، زه به څنګه دته سجده کوم؟ الله ورته وی تا خو انکار وکړو زما د حکم نه، واستکبر او تکبر دې وکړلو. او بیا الله فرمایي وی دا شیطان او د کافرانو د ډلې نه مخکې نه دی د کافرانو نه خو دې اوس راښکاره شو. اوس څه دې راښکاره شو؟ الله ته پته وه خو الله جل شانو څه دی فرشتو ته ښودلو. الله ته پته وه وکان من الکافرین. الله فرمایي وي دی او د کافرانو د ډلې نه او د ابلیس. نو بیا په دغه ټیم کې الله جل شانو ابلیس ته وي اوزه وزره د جنت نه کوشه کوشره د جنت نه څه دی کوشه. نو چې د ابلیس د جنت نه راکوز کړلو نو دی خو راوشړلی شو، دی خو ورټلی شو. اوس هم چې مونږ وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم زه په نوم د چا؟ د الله د چا نه؟ من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه، د شیطان مردود نه. نو دا شیطان سره دی شړلی د جنت نه. نو چې دی د جنت نه راوویستلو نو دی ظالم یو څو قسمونه وکړل. یو یې دا قسم وکړو وی الله وی زه به ستا دا بنده حضرت آدم علیه السلام مې یادول وی د ده بچي او کم خلک چې ستا تابعداري کې ستا د دین تابعداري کې دي به زه دوکه کومه. کم خلک چې ایمان راوړي ستا احکامات مني زه به دې دوکه کومه. یو یې دا قسم وکړلو وی دې له به زه کله د مخې د طرف نه راځم ګناه به ورته ښایسته کوم، کله د شا د طرف نه به داسې ګناه ښایسته کوم، کله به ورته یو طرف نه راځم کله د بل طرف نه ګناه به ورته ښایسته کوم او دوی به سرې دوکه کومه. نو شیطان سره دا قسم کړو. نو شیطان چې دا قسم وکړو نو الله د آیات کریمه کې فرمایي په قوم سبا باندې چې کوم عذاب راغی د څه د وجې نه پرې راغی چې هغې د شیطان تابعداري وکړله او شیطان هلته چې دی هغه خپله هغه وعده چې ده کړی و کوم قسم یې کړی وي هغه یې څه دي رښتینې کړی هلکه د شیطان تابعداري به نه کړي. دا ظالم نه دا شیطان ابلیس دی ګوره ډېرې سختې وسوسې اچوي او د ده د چال نه به څنګه ځان بچ کوو، د ده د چال نه به داسې ځان بچ کوو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ډېر وایو، ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله به ډېر وایو. ته به د شیطاني وسایسو نه شیطاني وهمونو نه دغه شان د شیطان د چال نه به څه دی بچي. کله چې تا ته څه د ګناه وسوسه راشي ذهن ته ډایرکټ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه دا ابلیس سره دی به تښتي، د ده وسوسه به ختمیږي نو ته به انشاءالله څه دی د ګناهونو او په امن کې. الله دې موږ تاسو ټول د ده د چال نه بچو ساتي. ګورې جي سبق ته ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه او په تحقیق سره رښتیا ومندلو د دې په حق له شیطان خپل خیال ظنه خپل خیال فاتبعوه نو دوی د شیطان تابعداري وکړله الا فریقا من المؤمنین سوا د یوې ډلې نه چې مؤمنانو وما کان له علیهم من سلطان او نو د شیطان په دوی باندې څه زور الا لنعلم من یؤمن بالآخرة مگر دې دپاره چې معلوم کړو موږ هغه څوک چې ایمان لري په ورځ د آخرت باندې ممن دا چانا هو منها فی شک دا هغه چانا چې هغه د آخرت نه په شک کې دی وربک ورب ستا چې دی علی کل شیء حفیظ په هر څه باندې نگهبان دی. صدق الله الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى آله وصحبه اجمعین. خدای پاکه مونږ سویل کې زموږ نه څه کمی شوي الله ته مونږ ټول معاف کړي. یا الله مونږ ټول دا درس په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله مونږ ټولو ته په اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. خدای مونږ ټول له خیر را نصیب کړي.
یا الله ته زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي خدای مونږ ټولو په حال رحم وکړي یا الله ته مونږ ټولو ته یا الله برکت را نصیب کړي د بې برکتۍ نه مې الله ته بچو ساتي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد